سلامونه او احترامات ملګرو. نن په اسلام آباد کې د پېښور نه راغلي زموږ ډېر خواږه ملګري چې د پښتو ټپې سندرې او شعرونو بنجاریان دي. افسر افغان او راشد خان راشد دی راسره. دوی ته به یو قطعه ډالۍ کوم چې زما دا ځینې قصې نه وي خوښې. زما دا ځینې قصې نه وي خوښې، زه د چا خوښ نه یم په ځینې قصو، او زما دا ځینې قصې ډېرې خوښې او د ډېرو خوښ یم په ځینو قصو. ملګرو، د راشد خان راشد او د افسر افغان نه به شعرونه اورو. نو لومبی راځم راشد ته. ډېره دې ته مننه کوم ستاسو ښاد شي اباد شي زړګیه. یو دوه درې شعرونه درته ډالۍ کوم چې پیره دا ملنګ سړی کړه په دعا رنګ سړی، پیره دا ملنګ سړی کړه په دعا رنګ سړی، زه په ژوند مین یما زه نه یم د جنګ سړی، ته چې ورته وګورې ښکلی شي بدرنګ سړی، هیر به مې شي سن هغه سر ته پایه بنګ سړی، او مه کوه راویښ نه کړي ستا د بنګړو شړنګ سړی، بد چې په پښتو نه کړي ودې وهي لنګ سړی، یار د صبر حد وینو یار اخیر شي تنګ سړی، ستا راشد نغمه نغمه سور او د آهنګ سړی. ډېر راشد خان، ډېر ښه راشد خان. اوس د افسر افغان نمبر دی چې دی راته ساوروي. سمه ده. یو خو دلته ډېره ښکلې غونډه وشوه، هغې ته ډېر خوشحاله او پښتانه مو پرزنټ کړه په اسلام آباد کې په ډېر ښه ډول باندې. دا شمله دا څادر دا ټول د هغې نښې نښانې دي. یو ټپه راته رایادېږي راشده وایي چې په اسلام آباد باندې مین شو یار کبرجن شو پېښور ته نه راځي نه. د دې پسې یو څو شعرونه وایم چې موږ په جنګ کې هم د مینې پلویان پاتې یو، موږ په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو، او زه ستا د زلفو پیچو خم به خامخا پېژنم، میراته پاتې شو نو موږ خو ګاونډیان پاتې. یو څو شعرونه دي ملګرو اورېدلي دي، خو تاسو ته دې ډالۍ وي چې ای د کشمیر په غم ککړه یاره تر نه یې هېره کړه بابړه یاره، او څوک چې ګاندي او باچا خان پېژني سوچ کې هم نه کوي جګړه یاره، او ستا تش کاته وو په مخه لاړې ستا تش کاته وو په مخه لاړې ماله دې روانه کړه جونګړه یاره، د ریاست بیانیې لاهو کړم لاس راکوه خادم کاکړه یاره، او ما د ګلویش دغه پوښتنه وژني ما د ګلویش دغه پوښتنه وژني کور ته به کله راځې مړه یاره. ډېر ښه، ډېره مننه راشد خان. نن مې درنه ناڅاپي چپه کړه. دا ستاسو شو. ډېره مننه.